لکه په دې خېټه په دې جګر باندې تا به چې څه شی اړم دی لکه د خپل له ځانه بېزاره شوی وم دنیا کې لکه یو یوازې سړی یم ګرځم لکه دومره لکه بې مجاله کړی وم یو انسان یم پوه شوې پته نه په څه ګناه کړی یم که څه حساب دی لکه خپل دې ځایونو کې به مې دا شان لکه دا څه وچلېدو په دې ځایونو کې په دې جګر لکه ما به چې ما باندې لکه اټیک راغی لکه بس زغه دا جګر دا زړه لکه تا به وایي چې بس دې نه لکه چا سره وباسل لکه دا شانته لکه قاري صاحب ګزاره وشوه لکه کراچۍ نه او ما باندې قاري صاحب ډېر تکلیف و لکه زه په کراچۍ کې ډېر په ډاکټرانو او ډېر لکه د 2000 به هغه ټیسټ وکړو 2000 به د هغه چې کوم دی پیسو او بیا به د 3000 دوايانې وې پیسې حساب نه پوهېدم لکه بلکل لکه په دې خېټه په دې جګر باندې تا به وایي چې څه شی اړم دی لکه د خپل له ځانه بېزاره شوی وم دومره خراب کړی وم لکه تا راله دا دم وکړو اوس لکه سترګې مې هم رڼا شوې خپل له زندګۍ په خوند باندې پوه شوم لکه ما وی چې دننه بس ما وی چې لکه زه لکه په دې دنیا کې لکه یو یوازې سړی یم ګرځم لکه دومره بې مجاله کړی وم او بچو او لکه څه شي ته مې مړه نه کړ خلکو به دا خوراکې کولې او لکه په دې بازارونو کې به زما خیال و لکه دنیا خلکو به خاندل او ما به وایي چې دا لکه واحد زه یو انسان یم پوه شوې پته نه په څه ګناه کړی یم که څه حساب دی لکه خپل له ځان نه مې بیخي لکه داسې یو تمه جوړه شوه ډېرو راته وي بی لکه دغه خو ما وی چې بی لکه دلته یو دغه دی یو مولي صاحب له تللی وم هغه رالم دم وکړو بیا بل وی چې لکه هلته یهودي دی هغه سره لاړ شه ولې ما وی نه زه به د قاري صاحب سره ملاقات کوم انشاءالله خو دلته مین مسله دا وه چې په ما د اثرات داسې و که نه چې زه به بنارسه پورې رالم او واپس به لاړم لکه دومره لکه ګډوډ کړی وم لکه نه د لکه ما وی چې زه بس هسې لکه بلکل ړون کوڼ کړی وم لکه سون کړی وم لکه ما وی چې بس لکه زه لکه په بله دنیا کې ګرځم لکه دلته په دې ځایونو کې به مې دا شان لکه دا څه وچلېدو په دې ځایونو کې په دې جګر لکه ما وی چې ما باندې لکه اټیک راغی لکه بس بیا به مې درود شریف او دغه دا صورتونه مې په ځان وې ما ډېر لکه تقریبا کوشش وکړم ما زه به د قاري صاحب سره زما ملاقات به کوم لکه زما د هغه اوس ماشاءالله تاسو ماله دم وکړو زه لکه خپل وجود په دغه باندې پوه شم الله دې تاسو له زندګي راکړي اورې چې څومره ګزاره دې وشوه ډېره ګزاره مې وشوه لکه دا مازغه دا جګر دا زړه لکه تا به وایي چې بس دې نه لکه چا سره وباسل لکه دا شانته لکه قاري صاحب ګزاره وشوه لکه ماشاءالله ستا د دې دم سره څه تکلیف اوس محسوسوي چې پاتې دی نه اوس خو ماشاءالله لکه داسې یم لکه یو انسان چې لکه ولاړم پیله به و لکه 15 شپږ به مې چې ځان سره لکه ګرځول لکه درون به و لکه بې مجاله به وم ځان له به سیټه ناست وم بیا به مې الله ته جړم ما وی چې یا الله دا څنګه لکه ما د چا نه زما نه څه ګناه شوی دی که څه حساب دی لکه ډېر یې خراب کړی وم بې انتهایي اوس ماشاءالله تاسو راله دم وکړو زه د خپل وجود او د زندګۍ په خوند باندې پوه شوم نه به مې پیسه په کار لکه څه به راباندې ښه نه لګېدو دنیا هر شی به ولې بس سکون به راته نه و لکه ما وی چې بس سار له لیونی کېږم لکه داسې خراب کړی وم اوس لکه ماشاءالله لکه تاسو له د الله زندګي راکړي او لکه زه رالم تاسو دا زما دویمه ورځ ته لکه ماشاءالله لکه ما وی چې زه به د ګاډي نه دلته راورسم یا به راونه رسم لکه دومره بې حاله شوی وم لکه بې انتهایي خراب کړی وم زه چې دلته رالم بیا ما چې اوس لکه د اړۍ راله بلکل بند کړی علاج مو ته وکړو الله رب العالمین ورته شفا ورکړه او د جسم نه جنت الحمدلله د الله په فضل سره ووته الله ورته شفا ورکړه د الله نه امید دی چې انشاءالله دا تکلیف او دا مصیبت به الله رب العالمین بیرته په تاسو باندې نه واپس کوي السلام علیکم ورحمت الله